څومره خپل خپلوان په خپلو لاسونو باندې موږ قبر ته کوز کړي څومره خواږه خواږه انسانان موږ قبر ته کوز کړي څومره نږدې خپلوان الله اکبر هغه موږ قبر ته کوز کړي چا به خپله مور قبر ته کوز کړي زړه غوښې کوزې کړي او چا پلار کوز کړی قبر ته او چا خپله ښځه د ژوند همیشه ملګري هغه یې راغستې دی قبر ته کوزه کړې ناشنا وخت ته شابه زموږ د خپلوانو موږ یو ورځ کوزې قبر ته دا مرګ چې راځي قبر له تونه مخکې دې ټیم کې یو سخته راځي چې هغې ته څه ویلی کېږي زنکدن سکرات الموت روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مرګ د زنکدن دومره سخت دی لکه یو سړی چې 300 ګزاره په توره باندې وایي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي فلولا اذا بلغت الحلقوم او کله چې وی دا ساره ورسي مرۍ ته وانتم حينئذ تنظرون او په ټیم کې تاسو ټول ګورئ ونحن اقرب الیه منکم ولكن لا تبصرون او موږ ورته ښه نږدې والله وایي خو تاسو نه یې هغه ملایک کم چې ما درلېږلي د دې کس نه د ساه اخیستو دپاره په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید دا هغه ورځې ته یې تښتېدې او کله چې دا سخته په انسان باندې راشي ناشنا کیفیت یې د هغه ناشنا حال او په دې زنکدن کې هم د خلکو اقسام دي بعض هغه دي چې اخره خاتمه په ایمان سره شي او بعض هغه دي چې والعیاذ بالله اخره خاتمه په فسق او فجور باندې شي داسې کسان چې د مرګ په اخري د ژوند په اخري سلګو کې هغه دا وایي ما له سګرټ راوړی د مرګ په اخرنۍ سلګو کې هغه ډم او سندره یادوي د مرګ په اخرنۍ سلګو کې د ژوند په اخرنۍ سلګو کې هغه وایي پټې او جیداد او پلانې او علانې او بعض هغه دي چې هغه رب العالمین یادوي ما ته یو ملګري دا خبره کوله پاکستان کې هغه چې کله زما والده وفات کېده او زه ورسره سر ته ناست نو دوه خبرې ما ناشنا ولیدې یوه هغې ته ما وی چې په الله باندې ښه ګمان ساته او یو مهربانه رب طرف ته روانه انشاءالله هغه به په تا باندې رحم کوي او هغه به تا نه ضایع کوي ښه ګمان ساته په دې وخت کې چې ته کوم ګمان ساتي الله به سره هغه شان کوي وی ما ته وی چې زویه دغه دي ولاړ دي یو دا ټکې دغه دي ولاړ دي یعنې ملایک زه په خپلو سترګو وینم هغه دي راته ولاړ دي دویم اخرنۍ خبره د دنیا نه چې هغې شوې د هغه ده وی کله چې مړه کېده وی ما ورته ووایي چې مورو کلمه ووایه لا اله الا الله تلقین ولا ورکو وی ما ته وی چې سلام قولا من رب رحیم سلامتیا دی دا وینا ده د مهربانه بادشاه د طرف نه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وی کلا اذا بلغت التراق او کله چې راورسېده روح کوم ځای ته مرۍ ته وقیل من راق او په دغه ټیم کې بیا د چغې خلک وایي راولئ څوک دمګر راولئ دم پې واچي څوک ډاکټر راولئ چیږي او څوک پلانې هسپتال ته یوسي څوک امبولینس راولئ څوک څه وایي څوک څه وایي رب العالمین څه وایي وظن انه الفراق الله وایي دا خلک خو په دې خبرو باندې ښه دي خو دنه ته پوه شو هغه ته پته لري چې د جدایي وخت دی دا خلک هسې لګیا دي هغه ورته ګوري که تاسو لیدلي دا مړی زنکدن به تاسو لیدلی دا مړی چې مړې سترګې تاوي راته وایي یو ته ګوري بل ته ګوري ویلی نه چې دغه ورته وایي چې وخت ختم دی هسې ځان مه ستړی کوه وظن انه الفراق الله بیا څه وایي والتفت الساق بالساق الله وایي پنډۍ د پنډۍ سره جوخته شي سبحان الله زار شم د الله د خوږو خبرونه والتفت الساق بالساق د ډېرې سختې نه دا پنډۍ د پنډۍ سره لګي او ما په خپل یو خوږ ملګری او زړه ته نږدې ملګری چې کله وفات شو ما لمبه نو د هغه د پنډۍ د دې یو پنډۍ د بلې سره سمه مضبوطه وه نو زه وم یو بل ملګری نو موږ په زور د هغه د پنډۍ جدا کړه نو د یوې خپې دا ګېټۍ په دې بلې خپې په دې هډوکي کې دننه تللې وه دا ما په خپلو سترګو لیدلي نو موږ به زور وکړو چې راخپه له د دې بلې نه راکته نو کله چې راخپه موږ را جدا کړه نو د دې یوې خپې دا ګېټۍ دا کومه چې راوتي دا د بلې خپې په دې هډوکي کې ورننوتې وه نو بس دا زړه زموږ په هغه ټیم کې دي چې د مرۍ ته راغی چې په ده به څومره سخته تېره شوي چې ده د هډوکي په د یو بل هډوکي کې ورننویستی والتفت الساق بالساق او پنډۍ د پنډۍ سره لګي
او یو معنی دا ده سبحان الله دا کفن چې د دیم پنډي دا کفن دی د دیم سری او پنډي می د دې کفن د اخرنی ایسه چې کو د پنډي دی د اخرنی ایسه پنډي دا لګي د انسان د پنډي سره وی تړي لپاسې به کپڑا راوړي کې سو راحت والتفت الساق بالساق پنډي د پنډي سره ولګي یا الله ولي الى ربك يومئذ المساق الله خپل رب ته په سفر باندې وته ځکه پنډي د پنډي سره ولګي دا سفر دا موت باندې مرسي الله اکبر زمانه پنډي وندي وبسر جفتی او سره هم جفتی سې دومره د پته نشي چې کله بکی او دا پته نشي چې بکم حال بکی او دا پته نشي چې په ټیم کې موږ په سبانه مصروف او سبق او سبق دوش پی ځان سره یاد ساته په ذهن کې یو شپه چې ته درې بچو سره تیرې ملګرو سره تیرې او سم خوشاله او پیسې کټه پیسې بره دنیا می دومره وګټله دومره د پاتې شو کلی ته به په پلاني ورځ ځم په پلاني تاریخ ځم پلاني ځای کې مې ځمکه واخیسته هغه باندې به کور جوړو واده مې سبا دی او پروګرام بل سبا دی دا یوه شپه ده دویمه شپه د مړو په منځ کې غلی به پروت دی ظاهري به غلی الله عالم چې په قبر کې به دننه سي دا به هغه ټیم بیا پته لګي سبحان الله دې خبرې ته ما سوچ کړی تاسو به هم سوچ کړئ ان شاء الله دا دنیا دومره زر ختميږي دومره زر یو اعلان نو بل په جمعات کې اعلان کوي کنه الله مخ پلانې مړ دی یو اعلان نه د مرګ د قبر پورې چې کوم سفر دی د غنټې نم کمی الګه خاور برواچو لرګي راوړه پلانې راوړه سلیپر راوړه الګه دسه دغه شات وینځه او چټی کا دی خو کا اخو کا قصه ختمه صبر وته کې دا ملکو صبر ته ضرورت نشي کوزوي قبر صبر وته کې د عالمونه یک سړیو بیانونه وکول دینی بیانو پرې د کوزوي قبر ته صبر وته کې مجاهد دی قبر ته کوزوا صبر وته کې مالدار قبر ته کوزکا صبر وکړه وړ بچي به جاړي قبر ته کوزکا صبر وکړه خزه به جاړي قبر ته کوزکا صبر وکړه بوډۍ مور ته دروازه کې ولاړه ده چې جنازه راوته د سترګو نه اوخ کې روانې دي زما زوی چې ټوړي صبر وکړه دې ته لکه قبر ته کوزو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مړ وشي اسرعوا بالجنازه دا جنازه زر وړي سبحان الله چې قبر لوي شي یعنی دی خاور او چولو کې نه بیلچې ته ضرورت شتي نه کشې ته ضرورت شتي په دې موټو کې په دې چونګونو سره د قبر د په 100 منټه کې ډکې ناشنا خبره چې ماته واست کوم کوله غدا د دنیا دومره زر ختميږي دومره زر ختميږي چې ته څنګه مړ شوې کنه دا نوم د تم سوک نه علي دې دم چې سوچ کړي مړ شو مړ کم ذکر دی مړ مو پلانې سیب و سیب مې بلر کوم مړ کم ذکر هغه مړ وسته امر وباس د سمو محترم سړی او مشر سړی او سپینګیره هغه شمړ را وباسو دا مړ قبر ته کوش کې دا مړ دغه زین روان مړ دې زین کمل دې نوم خو ته وای کنه یار سدي تری نوم تیملا تلا بدی سوچ کی چې خزب یو بچی وي او جیداد وي دا هر څه ختمي دا نوم د تم سوک نه پری سره نوم نه دام ته سوک نه پری